السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، أسعد الله صباحكم بكل خير والبركة. د عربي زده کړې دویم درس ته ښه راغلاست. نو دویم درس پیلو. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربي زدني علما، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. د درس یادولو لپاره د درس اول او آخر کې چې درود شریف ویل شي، نو دا درس ان شاء الله حتما بغیر د کوم شک نه دا درس یادېږي. او بل یو دعا همیشه کوي چې کله کوم درس شروع کوي، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخير، دا دعا همیشه کوي. نو درس پیلو. په تیر درس کې موږ د هذا او هذه په واره کې معلومات ورکړو چې هذا چاته استعمالیږي او هذه دواړه نږدې شیانو ته استعمالیږي، یعنی په انګریزي کې ورته وایي دس. نو دا دواړه دس ته وایي، خو عربي کې یو مذکر ته راځي بل مؤنث ته. تاسو ته باید اوس دا یاد چې هذا مذکر ته راځي او هذه مؤنث ته. نو زه اوس تاسو ته دا مثال درکوم. جدي جدي ته څه راځي؟ هذا جدي، هذا جدي، دا زما نیکه دی، ځکه جد مذکر دی. نو د نورو جملو لپاره تاسو نه غواړم چې تاسو دا کومنټ کې ولیکئ. دا ستاسو کورنۍ دنده شوه. کوم دنده چې زه در کوم هیله کوم هغه تاسو ولیکئ. تیر درس د ګرامر ویډیو ډېرو خلکو نه وکتلې. عربي ګرامر خیر لږ هغه که غواړئ زده کړئ نو باید کوشش وکړئ عربي ګرامر سره. نو تاسو باید دا کومنټ کې ولیکئ. راځو بل درس ته. استمع ويضع رقم الجملة داخل الدائرة. کومې کلمې چې زه تاسو ته اوس وایم دا باید تاسو د دایرو کې ولیکئ. نو زه اوس تاسو ته وایم، تاسو ځان سره دغه کوئ. مثلا جدتي جدتي، أمي أمي، ابني ابني، جدي جدي، أبي أبي، ابنه ابنه. د دې کلمات دا خو موږ تیر درسونو کې ویلي، باید معناګانې تاسو ته یادي. دوباره معناګانې که غواړئ چې زه درته وکړم، هیله کوم کومنټ بیا وکړئ چې باید نور درسونو کې تیر شوي درسونو معناګانې وشي. استمع واصل بین التحیة والرد. واورئ او بیا دا کوم هغه چې دي سوالونه ځوابونو سره وای دا داسې په نښه کړئ، وصل کړئ. السلام علیکم، جواب وعلیکم سلام، وعلیکم سلام. مساء الخير، مساء النور، مساء الخير، مساء النور. كيف الحال، كيف الحال؟ بخير والحمد لله، بخير والحمد لله. دا سوالونه شول، دا جواب. اقرأ وألاحظ. دویم دا وی أنا وليد، ذو وليد يم، أنا وليد. داوي أنا أمل، أنا أمل ذو أمل يم، نميلة أنا أمل ذو أمل يم. دا بیا ورتوي أنت وليد، ت وليدي، أنت وليد، ت وليدي. دا ورتوي هو خالد، هو خالد، هغه خالد ده، هو خالد، هغه خالد ده. نحن أسرة سعيدة، منغا خوشحالة کورنۍ یو. نحن منغا أسرة کورنۍ ته ویل کېږي، سعیده خوشحاله. نحن أسرة سعیده، من خوشحاله کورنۍ یو. عربي کې جملې خط کلمه په کلمه په پښتو کې معنا غلطه راځي، صحیح یعنی معنا کېږي نه، باید داسې معنا شي. نحن أسرة سعیده، منغا خوشحاله کورنۍ یو، داسې راځي. اوس دا وایي انت امل، ته امل یې. انت وی وبخي انت امل، ته املي، انت ذکا مؤنثه ده. هي فاطمه، هي فاطمه، هغه فاطمه ده. هي دریم شخص ته ویل کیږي، هي هو هغه دریم شخص ته راځي. هي فاطمه، هغه فاطمه ده. نو دی درس کې مونږه ضمائر استعمال کړل چې انت، هو، هي. نو دا روان دویمه ویډیو د قواعد او یا ګرامر کې موږ ان شاء الله دا تاسو ته وایو. یو شی زما له یاده وته ولول چې دا درسونه کوم زه درته درکومه، دا تاسو کتاب سره فرق کوي. نو هلته دا پاڼه ګورئ، زه اوس 23مه پاڼه کې یم، تاسو خپل کتاب کې 23مه پاڼه
کې دا درس دی. اوس دې کې هماغه کلمې دي چې کومې تیر درسونو کې ویل شوي دي. استمع و اشارک واورئ او دې کې اشتراک وکړئ. رجل رجل سړی، رجل سړی. امرأة ښځه، امرأة ښځه. ولد هلک، ولد هلک. بنت جلی، بنت جلی. دې استمع و اعيد مفرد او جمع. دې کلمو کې یو مفرد دی بل جمع ده چې د دې کلمې او د دې کلمې مفرد چې ده او جمع چې ده. لکه موږ وایو پښتو کې سړی بیا جمع سړی، هلک هلکان. دغسې مفرد رجل سړی، رجل سړی. جمع چې ده رجال، رجل رجال. امرأة نساء، امرأة مفرد جمع نساء. ولد أولاد، ولد أولاد. بنت بنات، بنت بنات. که غواړئ دا جمله کې استعمال کړئ نو زه تاسو نه غواړم چې دې ته هم یو جمله تاسو په کومنټ کې ولیکئ. مثلا رجل ته چې جوړه کړو، هو رجل سعید، هغه یو خوشحاله سړی دی. هو رجل کبیر، هغه غټ سړی دی. امرأة هي امرأة صالحة، هغه نیکه ښځه ده. هي امرأة صالحة. ولد هو ولد صغير، هو ولد صغير، هغه وړوکی ماشوم دی. بنت هي بنت ذکیة، هي بنت ذکیة، هغه تکړه نجلۍ ده. نو دا جملې شوي. تاسو نه غواړم چې دې کلمو ته تاسو جملې جوړ کړئ په کومنټ کې. بل استمع واصل بین المتشابه، دا 25مه پاڼه کې دا درس وای. تاسو واورئ زه چې تاسو ته څه وایم، تاسو یې داسې خط وباسئ د هغې تر مابینه چې کوم متشابه وي. ګوره اب دلته دی، اب. جده، جده چیرته دی؟ دا ده جده، جده. ام چیرته دی؟ دلته دی، جد، 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 جد. ابن چیرته دی؟ دلته دی. ابن چیرته دی؟ دلته دی. دې درس کې اوس دویم اقرا و الاحظ دا کلمې هم یاد کړئ. طویل اوږد، طویل اوږد. قصیر لنډ، لنډی، لنډی سړی چې موږ ورته قصیر لنډ. سمینه پهلوانه، سمینه پهلوانه، موږ غوټه وایو، غوټه پهلوانه. نحیفه نری، نحیفه نری. کبیر غټ، کبیر غټ. صغیر وړوکی، صغیر وړوکی. نو دا کلمې وي. طویل ته موږ جمله ویل شو. احمد ولد طویل، احمد یو اوږد هلک دی. احمد ولد طویل، احمد اوږد هلک دی. قصیر علی شاب قصیر، علی لنډ ځوان دی. علی ولد قصیر او شاب قصیر دواړه یو شی دي. شاب ځوان ته وي، ولد هلک ته وي. سمینه فاطمه، سمینه فاطمه، سمینه فاطمه غوټه ده. لیلا تحب ان تكون نحیفه، لیلا غواړي چې همدغسې نری واوسي. کبیر احمد رجل کبیر، احمد رجل کبیر، احمد غټ سړی دی، احمد غټ سړی دی. صغیر علی ولد صغیر، علی ولد صغیر، علی وړوکی هلک دی. نو دا زموږ نننی درس و. هیله کوم چې یاد شوی مو وي. نو تاسو نه هیله کومه که څه پوښتنه لرئ نو هیله کوم کومنټ کې ولیکئ. او که او دې کوم کلمې چې نن ویلې دا کلمې ځان سره حفظ کړئ. او که هر څه سوال یا پیشنهاد وي نو هیله کوم کومنټ کې ولیکئ. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.